ب27 درجه نو چرته 25 راغلی چرته 29 راغلی نو بیا به پکې تاسو تطبیق داسې وکړئ تطبیق به پکې داسې وکړئ چې دا 25 درجه دا د عام مانځه ثواب دی خو که د چا اخلاص نورم ډیر وي نو هغه ته 29 درجه ملاویږي یا مطلب یې دا دی چې څوک د لنډ ځای نه راځي جومات ته هغه ته په 25 درجې ثواب ملاویږي څوک چې د لرې نه راځي هغه ته په 29 درجې ثواب ملاویږي چې د هغه نه هم لرې نه راځي هغه ته نور هم ثواب ډیر ملاویږي یا مقصد یې دا دی چې په وړوکي جومات کې له 100 کسان جمع کوي نو 25 درجې ثواب دی چې د هغې نه لږ غټ وي جامع مسجد ته ورته ویلی کېږي 200 کسان پکې ولاړي هلته په 29 درجې باندې ثواب ملاویږي ټیک شروع سو کوئی چې عام منځونه چې دی کې یخني ګرمي تیاره وغیره ډیره نه وي نو د هغې ثواب په 25 درجې دی او هغه منځونه لکه د سحر منځ شو چې مشقت پکې ډیر وي یا د ماخوستن منځ شو چې مشقت پکې ډیر وي یا مثلا جمع وي او باران وي جړی وریږي یخني وي یا مثلا اوړی وي سخت ګرمي وي د ماسپښین منځ وي نو چې مشقت پکې ډیر شو نو د هغې ثواب 29 درجې دی